جی ګرانو قدرمنو کتونکو دا وخت را سره یو بل ورور دلته ولاړ دی راځي د دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه ستونزې لري او حکومت ته به څه مشوره ورکوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه څنګه حال دی؟ الله کرم. د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه خو د دې ځای یم. او نوم دې څه دی؟ روح الله. روح الله دې نوم دی. جی. روح الله دا دوی چې ورته چاله ورکړم؟ وړو زمونږ دغه یو کس دی نو څو نشته دی. پی ټی آی له ورکړم. جی. دا دوی چې دا غوي دا وخت چې کې پی کې کې کوم حکومت روانو د الیمین ګنداپور صاحب ختم شو د دینه بعد چې کوم د سہیل افریدی رااله د الیمین چې کوم حکومت هغه خوشاله وي؟ نه بالکل ته خوشاله غریب سره اختیارات د خاص نو اختیارات ورسره نه نه جنه بيخي ورسره نو بالکل سم صوبه کې ترقیاتی کارونه د دې اختیاراتو مړی سم سره نو بيشو صرف منډه ترلې وي منډه ترلې اوس کوم نوې وزیر اعلی راغله د سہیل افریدی داغه نه خوشاله سګنې چیرې دا بس کارونه روزګارونه درکې ان شاء الله امید شته امید تشتري بالکل سم مشوره صدا سي پزله باندې خواهش لري چې حکومت ته مشوره ورکړي چې دا کار دی وکي د ټول نمړې د عمران خان بارک او شوت کی هغه دی آزاد کلی آزاد به کی نو چې غیب د زړه دغه کی لازمي پر راځي ان شاء الله څوک زړه نه دغه کی دا وزیر اعلی جی دا وخت کوم تاسو کابینه لا وزیر اعلی صاحب شو داسې د پی ټی آی نور کسان شو ولې نه آزادې تاسو هم ینګ کسان یې تاسو ته بس ایډیا یو کنه هغه سره به ایډیا نه تاسو ولا ایډیا ورکړئ مونږ خو ایډیا ورکړل د بيشو مونږ خو یو پیرانه همیشه جیل تیر کو بهم درې مشه جیل تیر کولو هاي کی مت نشته دي هغه لاړ اسلام آباد پورې عوام به ګمړ شي ویني سي ذلیل شي ډیر وتختی واپس د پیرانو پرنګي پېښې دی خپل تاجیل دیر کړی دی ما دیر کړل درغلیو د پسې څوک د پی ټی آی نه مړه دی ته ګور راتلو دا ګور یو هم د پسې نه مړه بیا هم چې کوم دی د حکومت نه وطن مایوس ایډیا زیاته نه مړه مایوس تینې بيشو مونږ ولاړ دي عمران خان سره بیا مو سره زو بیا مو سره ان شاء الله سری باغی د اعلان منتظر یم چې عوام ولاړ دي خدای سره حکومت نه ودرېږي حکومت نه ودرېږي هغه مشران نه ودرېږي عوام بیا هم نه پوهېږي عوام ولې نه پوهېږي بس څوک بيشو هغه هم دغه خواهش د عمران خان صاحب آزاد شي بيشو ان شاء الله الله اوس خو پوهې شي اوس خو به احتجاج نه ځي ولې نظم لاول بیا هم ځي به به زما څونه جیل دې تیر کړه نه مشت لاول چار آزاد کړي چار آزاد خپل ځان خپل راځه کو چار آزاد وکیلان راځه مطلب دا چې لاړ بشي بوزي بدی دوی کو جیل ته شي بیا بر آزادې ځان بخپل نه بر آزادې کو ان شاء الله مون بخپل به ځان آزاد د دوی بر صحیح اصلاح نه وي دای کراسو کو الله سره خو کو نو دې نه موږ تمن لرو دوی نه تمن نه نه ځکه چې دوی کار والا نه دي کار والا ان شاء الله دې سویل بریدنه موږ کوم دې توقعات سوي چې سوه بخږي بهتر ان شاء الله ډیره زیاته مننه